تاسې له هغو کسانو سره واوسئ چې د هغوی عزت نفس ډیر لوړ ده، د هغوی خبرې ډیرې مهمې دي، د هغوی شخصیت ډیر مهم ده او هر ځای کې بخښنه غوښتل ستاسې عزت نفس کمزوری کوي. هغوی چې د خپلو اړتیاو پر ځای د نورو اړتیاو ته لومړیتوبونه ورکوي، خپل ځان یې هېر کړی د هغوی اړتیاو ته رسیدګي کوي، هغوی عزت نفس کمزوری دی. څه وایي نور دومره وخت نه لري چې ستاسې په اړه فکر وکړي، ستاسې خبرې وڅاري، ستاسې افعال وڅاري. تاسې خپل ځان سره واوسئ څو بریالي سئ، څو د یو باعزته نفس څښتن سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه سئ، زه عبدالرقیب سایل یم. تاسو ټولو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې بحث ته ور وګرځم، لومړی له تاسو ټولو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، څو زموږ پخوانی ویډیو هم اسانه ومومئ او راتلونکي کې هم چې کومې ویډیو موږ اپلوډ کوو هغه به هم ژر تاسو ته خبر درکړل شي. نن په دې خبره کوو چې 10 هغه عادتونه چې زموږ اعتماد پر نفس او عزت نفس مو له منځه وړي. په ژوند کې دا ډېره مهم مسله ده. هغه اشخاص چې ډېر بریالي دي، په خپل ځان باندې متکي دي او ورځ تر بلې د بریالیتوبونو په پوړیو ځغلي، هغوی عزت نفس یې او هغوی په خپل ځان باندې باور یې تر ډېرې کچې باندې لوړ وي او په هغې باندې کار کړی وي. عزت نفس هغه څه دی چې مونږ ته زمونږ قوت راښیي، مونږ ته زمونږ د اړیکو مدیریت راښیي، مونږ په خپله ټولنه کې څنګه په خپل زړه ژوند کولی سو، زمونږ هغه اړیکې چې له دوستانو سره یې لرو، له کورنۍ سره یې لرو، کاري اړیکو کې یې لرو، دا ټول موږ ته تنظیموي او زمونږ شخصیت په دې باندې دلالت کوي چې مونږ د کومې قوې لرلو څښتنان یو. عزت نفس په ژوند کې هغه څه دی چې خدای مه کړه که څوک یې له لاسه ورکړي، هېڅ ځای به یې اړیکې هم دوامداره ونسي ساتلی او تل به دی له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي. په نن ویډیو کې په همدې خبره کوم چې که وشي دغه 10 عادتونه چې مونږ لاس ترې واخلو نو زمونږ به عزت په نفس لوړ سي، او که خدای مه کړه مونږ دغه 10 عادات ولرو نو مونږ به عزت نفس به مو له منځه لاړ سي او مونږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. لومړی د کاري او شخصي اړیکو لپاره حدودو ټاکلو ته نه قایلېدل. ډېر دوستان غواړي چې شخصي اړیکې په دفتري یا په رسمي اړیکو باندې وتپي یا یې ونغاړي سره، او کوشش کوي چې دوی په دفتري او رسمي اړیکو کې هم فرینډلی واوسي یا د شخصي اړیکې سره واغېږي یا سره مختل کړي. ارواپوهان او پوهان ټول په دې باندې په اصطلاح ټینګار کوي چې ستاسې کاري اړیکې باید له شخصي اړیکو بیلې. انسانان په شخصي اړیکو کې ډېر رازونه افشا کوي، ډېر داسې خبرې لري چې له هغه نه غواړي چې په هغه په رسمي اړیکو کې بیا په هغې باندې تاثیر ولري. له دې امله دوی وړاندیز کوي چې تاسې رسمي او شخصي اړیکو ترمنځ حدودو ټاکلو ته قایل سئ. یعنی کوم حدود چې په شخصي اړیکو کې تاسې لرئ هغه په کاري او رسمي اړیکو باندې مه تپئ یا یې مه راوړئ یا یې مه سره مختلط کوئ. تاسې که په دفتر کې اوسېږئ ځان ته حدود د اړیکو لپاره وټاکئ، همکارانو سره، د کومې کچې همکارانو سره، ستاسې اړیکه له رئیس سره، له نږدې همکار سره مو، بیا لږ ډېر لرې همکار سره مو څنګه دي او شخصي اړیکې مو څنګه دي. شخصي اړیکې دفتر ته مه راوړئ او دفتر اړیکې مو شخصي ژوند ته مه وړئ، ځکه تاسې له تناقضاتو سره مخامخ کیږئ او بیا دا نسئ مدیریت کولی چې شخصي اړیکې په خپل دفتر کې څنګه په یو تناسب باندې وساتئ چې تر څو تاسې آرام واوسئ. ځکه شخصي اړیکې انسانان ضرورت لري چې یو نیمه خبره یا یو نیمه مسله یا یو نیمه مشوره له یو چا سره وکړي د خپل شخصي ژوند په اړه. خو که چیرته په دفتر کې په رسمیاتو کې همغه خبرې همغه مشورې راواخیستل شي او سره مقایسه شي، بیا انسان یعنی د هغه عزت نفس په دې سره له منځه ځي چې دی خپل ځان په دې ډول نسي کنټرولولی چې د رسمي اړیکې او شخصي اړیکې په یوه اندازه باندې مخ ته لاړه سي یا په یوه ترازو کې وتللی سي. نو شخصي اړیکې باید ځان ته حدود ولري
او رسمي یا کاري اړیکې چې په دفتر کې موږ لرو هغه باید ځانګړي واوسي په نسبت د شخصي اړیکو. دویم هغه ټکی چې زموږ عزت نفس له منځه وړي هغه دا دی چې له اندازې ډیر په خپل ځان باندې مشقت کوو، سختګیري کوو. دا کار به داسې سي، هغه به هسې سي، که دا کار وکړم ماته به دا ستونزه جوړه سي، که هغه کار وکړم په هغې کې به هغه ملګری خفه سي، هغه دوستان به خفه سي. نو له دې امله مونږ په خپلو روابطو کې په خپل ځان باندې د اسانتیا رامنځته کولو پر ځای مونږ سختګیري کوو. راځه دا مصرف مه کوه، لږه سپما وکړه، راځه هلته مه ځه، لږه سپما وکړه، راځه دغو اړیکو کې دا اړیکې انتخاب کړه څو ستاسو ژوند به بریالی وي، تاسې به ورسره پرمختګ وکړئ. کله هم چې تاسې په ځان باندې سختګیري کوئ ستاسې فکر مصروفیږي، ستاسې نظر مصروفیږي، ستاسې مایند مصروفیږي او نه صحیح کولی چې په خپل ځان باندې متکی سئ او عزت نفس په خپل لاس کې واخلئ یا کنټرول ولرئ. په خپل ځان هیڅ کلم سختی مه کوئ. که مصرف کوئ د زړه له اخلاص او په خپلې خوښې باندې کوئ. که ځان ته پام کوئ د زړه له اخلاصه او په ښه جرأت او د معیار لپاره کوئ څو ستاسې شخصیت داسې ښکاره سي، داسې وایسیږي چې تاسې په خپل ځان باندې ډیر قوي باور لرئ او عزت نفس مو ډیر لوړ دی. که چیرته سختی کوئ له کالیو واخله تر خوراکه تر لباسه تر نورو هر څه پورې تاسې که سختی وکړئ تاسې نورو ته داسې ایسئ چې تاسې په خپل ځان باندې باور نه لرئ او له دې امله مو هغوی ته ستاسې په خپل ځان باور کم ښکاري او عزت نفس مو ورته له منځه کړي. بیا له همدې امله ستاسو په وړاندې درېږي، کله کله ستاسې خبرې در ردوي، کله کله ستاسې په مقابل کې درېږي او بالاخره تاسې ته کیدای شي چې ستونزې هم جوړې کړي. نو له دې امله په خپل ځان باندې سختي مه کوئ بلکې آسانی وکړئ او په دې تلاش کې اوسئ چې څنګه خپل ځان راحت کولی سئ. دریم په لاره چې کله ځئ په داسې یو منظم او مناسب بدني حالت کې ځئ چې نور وانګیري چې تاسو په خپل ځان باندې متکی یئ. باور مو تر دې کچې دی چې ستاسو باډي لنګویج، ستاسې تګ، ستاسې انداز، ستاسې هر څه کنټرول دي او ستاسې په خپل لاس کې، یعنی نیغ او مستقیم په خپل لار طی کوئ او ځئ. که چیرته تاسې کوږ لاړ سئ، لاسونه درنه وخوځېږي یا مو پښې ډېر ګړندي یا یو داسې حالت کې ځئ چې ستاسې بدني حالت نامناسب نورو ته ښکاره سي، نو هغوی به ستاسې عزت پر نفس باندې شک وکړي او همدا تاسې ته زیان رسوي او تاسې داسې یو څوک ښکارئ چې په خپل ځان باندې متکی نه یاست. خو که نیغ او مستقیم لاړ سئ داسې ښکارئ چې ستاسې عزت نفس ډېر لوړ ده او هر ځای کې تاسو ته بیا د هرې موقع او هر فرصت درکولو لپاره خلک کوشش کوي چې تاسې هلته واوسئ، د هغوی ملګري سئ، د هغوی دوستان سئ او بالاخره به د خپلو شخصي چارو لپاره ډېر کسان تاسې سره مشوره کوي او له تاسې به په دې اړه مشوره غواړي چې څنګه په خپل ځان باور زیات کړو، څنګه خپل عزت نفس پورته ویسو، لوړ یې کړو. څلورم له هغو کسانو سره اوسېدل چې چندیان جالب شخصیت نه لري. دا ټکی هم ستاسې عزت نفس بیخي در شنډولی سي، بیخي له منځه وړلی سي. تاسې له هغو کسانو سره واوسئ چې د هغوی عزت نفس ډیر لوړ ده، د هغوی خبرې ډیرې مهمې دي، د هغوی شخصیت ډیر مهم ده او هغوی ځان ته په خپل باور باندې قایل دي، هغوی خپل ځان ته په یو مهم شخصیت باندې قایل دي. که خدای مه کړه داسې یو شخصیت سره واوسئ، له داسې اشخاصو سره واوسئ چې هغوی تاسې ته په زړه پورې شخصیت نه لري، یا یې خبرې صحیح نه دي، یا یې فکرا صحیح نه دي، یا یې شخصیتي لحاظ ستونزې لري، یا دماغي لحاظ ستونزې لري، یا ایکس وای ډېرې نورې ستونزې لري. دا په دې دلالت کوي چې تاسې هم د همدغه کچې څښتن یئ. دا په دې دلالت کوي چې تاسې هم د همدغه څېرې او د همدغسې شخصیت څښتن یاست. نو ستاسې عزت په نفس به ورو ورو له منځه لاړ سي او بیا به تر ډېره وخته پورې همداسې ناکام پاتې سئ او هېڅکله به هم خپل تصمیم د خپل ځان په اړه نه سئ نیولی، تل به نورو ته ورلغاړې یاست. نو په دې برخه کې دقیق اوسئ، له هغه چا سره پاتې سئ چې پرې وویاړئ او نور خلک فکر وکړي چې د ده ملګري، د شاوخوا دوستان د همده د شخصیت غوندې دي او د همده د شخصیت په څیر دي. پنځم چې کوم شی ډیر مهم دی، د هغه څه په اړه چې تاسې کوشش کوئ چې په ذهن کې راوړئ او ستاسې په ذهن کې دي هغه تکرار کړئ، هغه ووایئ، په هغې خبره وکړئ، هغه بیان کړئ.
کوم څه چې ستاسو په ذهن کې دي که هغه بیان نشي دا په دې دلالت کوي چې ستاسو عزت په نفس باندې کنټرول نه لري او دا په زوړ روان دی یعنی په لوړ روان نه دی. نو لطفاً کوم افکار چې تاسو سره ملګری کیږي په دې باندې پوهیږئ چې ستاسو افکار ستاسو ژوند دی ستاسو راتلونکي ده او دا افکار له تجربو له مطالعې له اشخاصو له چاپیریال اخیستل کیږي. نو لطفاً څه چې په ذهن کې لرئ هغه ووایئ هغه تکرار کړئ او په هغې عمل وکړئ. که خدای مکړه څه چې ستاسو په فکر کې دي او عمل مو بدل وي خبرې مو بدلې وي دا په یو تناقض کې واقع کیږي. دا به ستاسو په خپل ځان باور کمزوری کړي په خپل ځان اعتماد په نفس به مو له منځه ویسي او دغه راز عزت نفس به مو هم زیانمن کړي. نو غوښتنه کوو چې څه چې په ذهن کې لرئ هغه په خوله راوړئ او بالاخره هغه په عمل کې هم پیاده کړئ. شپږم له نورو سره د خپل ځان پرتله کول. که څه هم په دې اړه ما یوه ځانګړې ویډیو کړې چې هیڅکله هم له نورو سره ځان مه پرتله کوئ ځکه افراد مختلف دي اشخاص مختلف دي د هغوی چلندونه د هغوی کړنې د هغوی عادتونه مختلف دي. موږ هم د مهم شخصیت په توګه باندې ښې خبرې کولی سو ښه عادتونه راخپلولی سو ښه چلند او ښه تعاملات کولی سو. ولې له نورو سره ځان پرتله کړو؟ موږ له ډیرو خلکو ځانګړې وړتیا ځانګړی استعداد لرو موږ ځانګړي بریالیتوبونه لرو د نورو شخصیتونو په پرتله. له دې امله هیڅکله هم له نورو سره پرتله مه کوئ هیڅکله هم تقلید مه کوئ. که تقلید کوئ داسې یې وکړئ چې په خپل ځان کې واغږئ او بالاخره د خپلې ژبې لخوا له خپل چلنده له خپل وجوده یې راوباسئ څو تاسې یو ځانګړي څوک واوسئ څو نورو ته داسې ښکاره سئ چې د یو ډېر لوړ عزت نفس والا یاست. او که چیرته له نورو سره له نږدې دوستانو سره یا مو په کورنۍ کې ځان له نورو سره مقایسه کاوه هغه خلک پوهیږي چې ستاسې په خپل ځان باندې متکي نه یئ او عزت نفس مو تر دې کچې نه دی چې بالاخره تاسې نورو سره ځان پرتله کوئ. وم په خپل ځان باندې انتقاد کوئ. دغه ټکی که څه هم کله کله ښه وي ولې ډیر کله په خپل ځان باندې انتقاد مه کوئ. انتقاد تاسې ته اصلاح درکوي تاسې سموي تاسې ښه کوي خو دا چې هر ورځ ناست یاست زما څیره صحیح نه ده زما ویښتان صحیح نه دي زه بد شکله یم زما لباس صحیح نه دی زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی زه هلته نشم تللی زه مې اړیکې سمبالولی نشم زه ولې داسې ډېرې نورې خبرې که تاسې په خپل ځان ته کوئ دا په دې دلالت کوي چې تاسې په ذات نفس مو باور نه لرئ هغه کمزوری دی هغه مدیریت کولی نسئ او همدغه خبرې په تاسې باندې مستقیم اغیز کوي. که ښه یاست خرابېدو خواته ځئ نو بالاخره نتیجه دا ده چې تاسې به په زوړ روان سئ او ستاسې به اړیکې نامناسبې سي خو په دغسې حالاتو کې انتقادات مه کوئ چې تاسې ته په خپله تاوان کوي. انتقاد که کوئ بالاخره دومره قوي اوسئ چې هغه بیرته مدیریت کړای سئ او هغه بیرته اصلاح کړای سئ. اتم بې ځایه بخښنه غوښتل. ډېر دوستان ډېر ملګري عادت لري چې هر ځای کې که هر تېروتنه له هر چا کېږي دی ور وړاندې کېږي او بخښنه غواړي. که د ده په اړه هغه خو مطلق دی بخښنه غواړي. په هر ځای کې بخښنه غوښتل ستاسې عزت نفس کمزوری کوي ستاسې په بېعزتۍ دلالت کوي ستاسې په بې شخصیتۍ دلالت کوي. پر ځای بخښنه وغواړئ قوي به ثابت سئ. پر ځای بخښنه وغواړئ مغروره به وګڼلی سئ. پر ځای بخښنه وغواړئ چې موقعي تېروتنه درنه سوي غلطي درنه سوي هر ځای بخښنه مه غواړئ. دا په دې دلالت کوي چې تاسې په خپل ځان باندې باور نه لرئ. نه هم په خپلو اړتیاو پر ځای د نورو اړتیاو ته لومړیتوب ورکول. مونږ ډېر مهم یو دا ځان ته ووایاست. هیڅوک ستاسې په وړاندې مهم نه دي بلکې تاسې مهم یاست تاسې اړتیاوې مهم دي. هغوی چې د خپلو اړتیاو پر ځای د نورو اړتیاو ته لومړیتوبونه ورکوي خپل ځان یې هېر کړی د هغوی اړتیاو ته رسیدګي کوي هغوی عزت نفس کمزوری دی د هغوی عزت نفس به نور هم له منځه لاړ سي او په یو داسې شخصیت به بدل سي چې تل تر تله به دی ناکام سي هېڅ اړیکه به کنټرول نسي کړی هېڅ ستونزه به په خپله حل نسي کړی او په ټولنه کې به صحیح کار مو نسي کړی صحیح اړیکې به مو نسي ساتلی او بالاخره له ډېرو ستونزو سره به هم مخامخي. لسم د خپل ځان په اړه د نورو په فکر کولو باندې فکر کول. او احمد به زما په اړه څه فکر کوي
زما په خبرو باندې د قضاوت لري ځکه د سیستم خلک به څه فکر کوي ځکه هلته لاړ سم هلته به زما په اړه څه فکر کوي ټوله ورځ په دې تېره شي چې نور زما په اړه څه فکر کوي دا فکر له منځه ویسي له همدا شیبې باندې تاسې خپل ځان باندې متکي سئ په دې فکر مه کوئ چې نور خلک ستاسې په اړه څه وایي نور دومره وخت نه لري چې ستاسې په اړه فکر وکړي ستاسې خبرې وڅاري ستاسې افعال وڅاري تاسې خپل ځان سره واوسئ څو بریالي سئ څو د یو باعزته نفس څښتن سئ او څو خپل ځان باندې باور نور هم لوړ کړئ تر بیا ښې چارې